علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زده کوونکو انشاءالله چې ټول روغ او جوړ یا په همدې ډول سره مو خپل لوستونه په ښه ډول سره لوستي دي او تکرار کړي مو دي. بیا هم تاسې کولی شئ په کمنټونو کې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ تر څو چې موږ تاسو ته وشو کړلی د پوښتنو په اساس تاسو ته ځوابونه ووایو. زده کوونکو په تېر شوي لوست کې مو هم مهمه موضوع ولوستله او په همدې ډول سره موږ په هغه کې باندې پوه شولو چې هغه الله تعالی انسان ته چې کړې وه ځمکه پر کوم ډول یعنې هغوی ته رام کړې وه او د ځمکې ارزښت انسان ته کوم ډول سره و. په همدې ډول سره د ځمکې د رام کول یا تابع کولو دلول په هکله باندې پوه شو. په دغه لوست کې راځو د الله تعالی سره مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیروۍ کې ده چې دا پر کوم ډول ده. یعنې که چیرې مونږ وغواړو چې له الله تعالی سره مینه ولرو یا د هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه پر کوم ډول وي. په همدې ډول زده کوونکو په دغه لوست کې به د دې موضوع په هکله باندې په ښه ډول سره پوه شو. راځو لوست مو پیلوو بیا هم د الله تعالی په نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی قل ووایه، یعنې الله تعالی خپل بنده خپل پیغمبر ته ویلی دي قل ووایه ان کنتم تحبون الله، که چیرې یو څوک یعنې که څوک د دې دعوا کوي چې الله تعالی یعنې خپل پروردګار یې خوښیږي یعنې د هغه سره په رښتیني ډول سره مینه لري. فاتبعوني یحببکم الله، فتبعوني نو چې دې وکړې نو زما لاره دې غوره کړې او زه به هغه سره مینه وکړي. یعنې الله تعالی به له تاسو سره څه وکړي؟ مینه وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم او ستاسو ګناهونه به درته وبخي. والله غفور رحیم، او الله تعالی د مغفرت کوونکی او رحیم او مهربانه ذات. قل ووایه چې شی اطیعوا الله، اطاعت یا فرمان برداری وکړه د الله تعالی والرسول او د هغه د رسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا که چیرې چا مخ وګرځولو له دغو له اطاعت څخه فإن الله نو یقینا الله تعالی نه خوښوي. څوک نه خوښوي؟ کافران یا مشرکین. په همدې ډول زده کوونکو دا د لوست ژباړه را به شو په ګډه سره دغلته به د لوست د نازلېدو سبب یا د دغه آیتونو د نازلېدلو سبب. د نازلېدلو سبب زده کوونکو دا دی چې دلته ابن المنذر له حسن بصري څخه روایت کړي دي چې څه دي روایت کړي دي چې فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلکو به ویل چې ای محمد ده، یعنې د هغوی به ویله چې ای محمد ده په الله مو د قسم وي یا سوګند وي چې موږ د خپل پروردګار سره مینه کوو. نو همدا و چې دغه آیات را نازل شولو چې څه وکړه او بیا دلته دغه را نازل شولو چې قل ان کنتم تحبون الله چې فاتبعوني یحببکم الله. نو دغه را نازل شولو. نو همدغه و چې په بل روایت کې له اسحاق څخه روایت شوی دی چې هغه د جعفر څخه روایت کړي دي چې هغه ویلي دي چې څه دي د نجارانو نصاراو استازو به ویله چې موږ د الله جل جلاله سره د مینې یعنې د مینې کولو لپاره موږ عیسی علیه السلام او د هغه مور چې مریم علیه السلام ده د هغوی چې کوو د هغوی سره مینه کوو او د هغوی پیروي کوو. نو همدغه و چې دغه آیات را نازل شولو چې هغه چې شی و زده کوونکو چې و قل اطیعوا الله والرسول. نو یعنې یوازې الله تعالی عبادت وکړئ او د هغه د پیغمبر یا د هغه د رسول اطاعت وکړئ. فإن تولوا که چیرې څوک مخ وګرځي له دې څخه یعنې هدف دلته دا دی زده کوونکو چې الله تعالی ویلی دی چې د ما سره څوک شریک مه نیسئ. که چیرې زه مو خوښیږم یا له ما سره مو مینه ده نو تاسو زما او زما د پیغمبر یا زما د رسول اطاعت وکړئ. نو یقینا چې زه به ستاسو سره هم مینه وکړم. په همدې ډول زده کوونکو راځو دلته تفسیر ته چې دغه لوست پر کوم ډول سره تفسیر شوی دی.
په دې ځای کې ویل شوي زده کوونکو چې الله تعالی خپل پیغمبر ته امر کړی چې خلکو ته ووایه چې که چیرې دوی د الله تعالی سره مینه لري نو څه دې وکړي، دوی ته دې صحیح لاره وښیي چې هغه کوم دی، تر ټولو هغه روښانه او صحیح درسته لار دا ده زده کوونکو چې الله تعالی خپل پیغمبر ته ویلي دي چې ته د یعنې بندګانو ته یا دغه کسان ته ووایه چې څه دي، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله تعالی اطاعت وکړه او د هغه د رسول اطاعت وکړئ، یعنې چې تاسو ته به په یقیني ډول سره کامیابۍ در په برخه شي. او په همدې ډول زده کوونکو امام ابن کثیر د دغه مبارک آیت په تفسیر کې ویلي دي چې دا مبارک آیت چې دی حکم پر دې دی چې هر څوک د الله جل جلاله محبت او دوستي څه وکړي، د هغه د محبت او دوستي د مینې دعوا کوي، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د هغه اطاعت او د هغه اطاعت نه کوي، د هغه سره مینه نه کوي، نو همدغه دی چې د دوی دغه دعوا یې چې کړې ده دا دروغجنه ده، ځکه چې الله تعالی ویلي دي د خپل ځان سره خپل پیغمبر یا رسول هم یاد کړی دی که چیرې تاسو زما سره مینه وي نو تاسو به زما له پیغمبر سره مینه هم وي او د هغه اطاعت به هم کوئ، نو دغه ریښتینی خبره ده. او په همدې ډول زده کوونکو که چیرې یو څوک د الله تعالی یعنې الله تعالی چې څه فرمایي په هغې باندې امر کوي یعنې هغه ترسره کوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اطاعت نه کوي، نو دغه د هغوی دروغجنه څه ده دعوا ده او هغه چې دغه کسان دغه ډول کارونه کوي نو دغه په یقیني ډول سره الله تعالی دوی په هکله ویلي دي چې دغه کسان چې د دغو سره یعنې دغو امرونو څخه مخ اړوي نو الله تعالی دغه کافران نه خوښوي. په همدې ډول زده کوونکو لکه څنګه چې په یو عربي شعر کې راغلی دی چې ډېرې ښایسته ویلی دی، نو ویل شوي دي تعصي الا الله وانت تظاهر حبه، یعنې د الله جل جلاله د محبت او مینې دعوا کوي، هذا په داسې حال کې لعمري فی القیاس بدیع، داسې حال کې چې ته د هغه په معصیت او ګناه اخته یې، قسم دی چې دا کار د علم د عقل او قیاس خلاف دی. لو کان حبک صادقا لأطاعته، یعنې که ستا دوستي رښتینې وای نو د هغه اطاعت به دې کولی، ځکه چې شی دی ان المحب لمن يحب مطیع، ځکه دوست د خپل دوست او محبوب اطاعت کوي. او اظهري د دغه آیات په تفسیر کې وایي الله جل جلاله سره مینه او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه چې ده مینه لرل د هغوی د اوامرو او اطاعت فرمانبرداري څه ده هغوی فرمانبرداري ده، او که چیرې او د خدای جل جلاله مینه پر کوم ډول ده چې خپلو بندګانو ته عفو او بښنه کوي. په همدې ډول زده کوونکو ته دلته راځو د الله جل جلاله د مینې نښې چې د الله جل جلاله د مینې نښې کومې دي. ویل شوي په دغه مبارک آیت کې الله تعالی ویلي دي چې څه دي، په دغه ځای کې الله تعالی ویلي دی چې که چیرې یو څوک د خپل الله تعالی یا بنده خپل الله تعالی سره یعنې خپل پروردګار سره مینه محبت لري او د دغې دعوا کوي نو لومړی باید وروسته له دې چې الله تعالی سره یعنې د محبت کې باید هغه پیغمبر سره هم مینه او محبت ولري، تر څو چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل پیغمبر باندې نازل کړي دي هغه دوی ته ورښیي او دوی ته سمه او رښتینې لار ورښیي او دوی پرې عمل وکړي. نو همدغه دی چې الله تعالی ویلي دي دغه کسان چې د دې دعوا کوي چې الله تعالی سره مینه محبت لري او د هغه پیغمبر اطاعت فرمانبرداري هم کوي نو یقیني ډول سره دوی بخي او دوی رښتینی دي پر خپله دعوا کې. او په همدې ډول زده کوونکو په دویم آیت کې هم ویلي دي الله تعالی قل اطیعوا الله، ووایه دغو کسانو ته چې اطاعت وکړه له چا څخه له خپل الله تعالی څخه او وروسته له هغې څه وکړه والرسوله او اطاعت وکړه د خپل رسول څخه. که چیرې یو څوک دعوا د دې کوي چې هغوی په الله تعالی باندې ایمان لري، هغه دین خوښوي، د هغه دین مني او دا وایي چې د هر هغه څه چې الله تعالی دوی ته ویل په هغه باندې اطاعت کوي نو وروسته د هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم اطاعت د هغې اطاعت باید وکړي چې د الله تعالی په قرآن کریم باندې موږ باید اطاعت او فرمانبرداري وکړو، د هغه سره مینه وکړو، هغه تل
تلاوت وکړو د هغه په ښه ډول سره وساتو او دوهم هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او فرمانبرداري دغه د زده کوونکو چې هر هغه څه باندې چې موږ ته امر کړی د هغه د سننو څخه دی یا د هغه د سنتو څخه دی یا هغه حدیث شریف دی هغه موږ ته روایت کړي دي او په همدې ډول سره زده کوونکو نو موږ باید په دې ټولو باندې څه وکړو ځانونه عیار کړو او دغه په خپل ژوند کې عملي کړو او عمل پرې وکړو ځکه چې الله تعالی دا خوښوي او الله تعالی ویلي دي چې که چیرې دغه کسان چې دوی د دغه دوا لري او دوی په دې باندې عمل هم کوي نو د دوی مینه د الله تعالی سره ده او د الله تعالی مینه به له خپلو بندګانو سره دا وي چې هغوی به بخي هغوی ته به بخښنه او مغفرت کوي خو که چیرې فإن تولوا که چیرې دوی خپل مخونه وګرځوه نو چې دی فإن الله او الله تعالی په یقیني ډول سره یحب الکافرین کافران بیا نه خوښیږي په همدې ډول سره زده کوونکو سهل بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی چې هغه ویلي دي چې چیرې یو څوک د الله تعالی سره مینه لري د هغه مینه د قرآن کریم سره ده او د قرآن کریم مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یعنی د هغه نښه ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نښه د مینې هغه د په سنت باندې عمل کول دي او په سنت باندې عمل کول د آخرت سره مینه ده لکه څنګه چې په قرآن کریم کې په سنتو کې په قرآن نصوصو کې چې یادونه سوي زده کوونکو څرګندېږي چې الله تعالی او د هغه رسول چې دی مینه کول او د هغو د غوښتنو او اساساتو په کړنو باندې عمل کول د غوره اعمالو څخه بلل کیږي او په همدې ډول سره په بل ځای کې ویل شوي دي دغه مبارک ایتونو څخه دا موږ ته څرګندېږي یا جوتېږي چې دی الله تعالی سره مینه کول یا لرل هغه متابعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د متابعت او پیروي ده که چیرې یو څوک الله تعالی سره په رښتیني ډول سره مینه لري د هغه په اوامر باندې اطاعت کوي د هغه ټول د لیږل شوی دین مني هغه څه چې الله تعالی فرمایلی دي او هغه څه چې رالیږلي په خپل پیغمبران نازل کړي په هغه باندې په ښه ډول سره په پوره ډول سره ایمان لري نو دا باید متابعت یا تابعیت د خپل یا د موږ یعنی د هغه د پیغمبر وکړي او په همدې ډول سره په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یعنی پر تاسو لازمه دا ده چې زما او زما څخه وروسته راتلونکو خلفاو راشدینو د سنتو باندې طریقو باندې هم عمل وکړي موږ باید په دې وپوهیږو چې په قرآن کریم کې له نظره الله جل جلاله د هغه پیغمبر د محبت دعوا شوې ده یوازې شعار نه بلکې ژبنۍ دعوا هم نه ده او د دې لپاره چې دی بلکې په خپل یو انسان باید په خپل فردي ژوند کې چې وکړي په دې باندې عمل وکړي او په ټولنیزو چارو کې هم چې دوی لري لکه خلکو سره تګ راتګ په کوم ډول سره یعنی خبرې کول نه په همدې ډول سره د یو چا سره ارتباط ساتل دوی کې هم باید الله تعالی د هغه د رسول اطاعت او فرمانبرداري وکړي او د هغه هر هغه څه چې روایت کړي فرمایلي دي په هغې باندې عمل وکړي په همدې ډول سره زده کوونکو دلته راځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اطاعت د نافرمانۍ پایلې دلته ویل شوي زده کوونکو چې الله تعالی په دویم آیات کې په ډېر توند ډول سره په ډېر توند ځواب کې ویلي یا خطاب یې کړی دی که چیرې یعنې تاسې د الله تعالی سره مینه لرئ نو تاسې چې وکړئ اطیعوا الله والرسول اطاعت او فرمانبرداري د الله تعالی او د هغه د رسول څخه وکړئ چې ځکه چې دا یو د بل شی دی یو بل سره یو ځای یادونه شوې ده نو که چیرې څه وکړي یو څوک یعنې مخ واړي فإن تولوا که چیرې د الله تعالی د دغه یعنې د اطاعت او د هغه د پیغمبر اطاعت څخه مخ واړوي نو فإن الله یقیني ډول سره الله تعالی بیا کافران نه خوښوي نو په همدې ډول سره زده کوونکو په د مبارک آیتونو کې په څرګنده ډول سره راغلی دي چې د مسلمانانو ژوند منهج او کړنلاره باید چې وي پر هغو باندې عمل وکړي او د هغوی عمل کول باید په محمدي شریعت او اساس باندې جوړې شوي وي او په هغې باندې په ښه ډول سره عمل وکړي او په همدې ډول سره چې په اخلاص سره باید د الله تعالی عبادت وکړي او د الله تعالی له عذاب څخه خلاصون وموندي او که چې څه وکړي او که چیرې دوی غواړي چې ثواب او اجر وموندي نو دوی باید نیک اعمال ترسره کړي او څه وکړي او په دې باندې کوښښ وکړي تر څو چې د الله تعالی او د هغه د
رسول رضایت او رضایت څه کړي ترلاسه کړي. په همدې ډول زده کوونکو دا لوست راځو د لوست ګټو او لارښوونو ته چې په دغې لوست کې الله تعالی په خپل پیغمبر باندې امر کړی تر څو چې موږ څه وکړو الله تعالی سره یعنې کله چې موږ مینه لرو په نو دغه مینه کول په محبت په واجب او د ایمان یوه برخه ده. نو دغه باید موږ په ښه ډول سره څه وکړو ښکاره کړو چې هغه پر کوم ډول دی. موږ باید الله تعالی څخه اطاعت او فرمانبرداري وکړو او دغه مینه په ښه ډول سره ښکاره کړو. دوهم یعنې د الله تعالی سره مینه مو باید هدف او مقصد دا وي چې موږ څه وکړو د علم او پوهې څښتنان شو او د الله تعالی هغه څه چې موږ ته فرمایلي دي یا یې را نازل کړي دي په هغې باندې ایمان ولرو او هغه باندې عمل وکړو. او په همدې ډول زده کوونکو د یو مؤمن بنده مینه لرل یا محبت لرل د خپل الله تعالی سره او وروسته له هغې باید دوی مینه محبت د خپل پیغمبر یا د رسول سره هم ولري او د هغه څخه اطاعت وکړي. خو که چیرې دغسې نه وي دوی یوازې وایي چې موږ د الله تعالی سره مینه محبت لرو نو د دوی دغه دعوا باطله ده او دا رد شوې ده، یعنې دا دروغجنه دعوا ده. په همدې ډول سره د الله تعالی د هغه پیغمبر سره رښتینې مینه محبت لرل، خپل ځان د معصیت له ګناه کولو څخه ساتل او د هغوی په هغه څه باندې چې موږ ته امر کړی په هغه باندې ایمان لرل او اطاعت کول دا په ټول مسلمان باندې لازمه دی، ځکه چې الله تعالی ویلي دی چې تاسو څه وکړئ که چیرې په رښتیني ډول سره په ما سره مینه لرئ نو زما د پیغمبر او زما څخه اطاعت وکړئ. خو که چیرې چا د دغه فرمانبرداري اطاعت څخه مخ واړوه نو هغوی په یقیني ډول سره څه دي الله تعالی دغه کافران نه خوښوي. په همدې ډول زده کوونکو د لوست مو همدونه په دې لوست کې موږ په څه پوه شولو، موږ را د الله تعالی سره مینه محبت باندې پوه شولو چې هغه پر کوم ډول کې چې څوک په رښتیني ډول سره د خپل الله سره مینه لري هغه په کوم ډول سره ښکاره کړي. د نازلېدلو سبب یې و چې د هغې په اړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به چې مشرکان هغه کسان چې یا په هغې وخت کې چې کوم کسان ول هغوی به چې ویل چې ای محمد یعنې الله تعالی به یې قسم یادوه چې موږ د خپل پروردګار سره مینه لرو. خو بیا دغه آیتونه را نازل شو، تفسیر و د لوست تفسیر مو په ګډه سره وکړلو او په هغې باندې پوه شو. د الله تعالی سره د مینې نښې وې چې هغه پر کوم ډول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اطاعت د نافرمانۍ پایلې وې او په همدې ډول سره د لوست ګټې او لارښوونې چې د همدغه لوست په هکله وې. د لوست په پای کې زده کوونکو پوښتنې د کورنۍ دندې په ډول به تاسو هغه ته ځوابونه وایئ او موږ ته به په کمنټونو کې شریکوئ تر څو چې بیا راځم او تاسو راتلونکی لوست وړاندې کوم. د لوی الله په امان.